د طالب او ایرانی چارواکو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو جګړه پیښه سوې او په یاده جګړه کې ایرانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا چې یاده جګړه ولې او څنګه پیښه سوې، څومره مرګ ژوبله رامنځته سوې او په هکله یې لوړپوړي چارواکي څه وایي، بشپړ حال را سره همدغه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه درنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سرچینه وایي نیمروز کې د طالبانو او ایرانی پولساتو ترمنځ نښته سوې. نیمروز کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي اطلاعات روز ته وویل د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولساتو ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. دغه سرچینه وایي یاده نښته پرون دوشنبه د کب په 14مه یاده ولسوالۍ کې د سیخ سرخ کانال پر سر رامنځته سوې ده چې په دغه نښته کې 6 تنه ایرانی پوځیان مړه سوي او څو نور ټپیان سوي دي. د نیمروز طالب چارواکو هم دغه پیښه اطلاعات روز ته تایید کړه. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام اطلاعات روز ته وویل چې د سوء تفاهم یا ناسم پوهاوي پر بنسټ ستونزه منځته راغلې، خو زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت بیرته کنټرول سوی او وضعیت عادي سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په نیمروز کې د طالبانو او ایرانی پولساتو ځواکونو ترمنځ نښته سوې وه او طالبانو هغه وخت هم ویلي وه چې د ناسم پوهاوي له امله د ایرانی پولساتو ځواکونو سره د دوی جنګیالیو نښته کړې ده. ایران په ښکاره د طالبانو د واکمنۍ ملاتړی دی، خو په عمل کې ورسره ستونزه لري او وخت په وخت دغه هیواد پر طالبانو ځینې فشارونه راوړي څو د دوی په حکومت کې د ایران نفوذي ډلې شاملي او د افغانستان اوبه په پریمانه او وړیا ډول دغه هیواد ته ورپرېږدي. خو طالبانو تر دې دمه د ایران د فشارونو په وړاندې مقاومت کړی دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.